ذکر وکي پیغمبر چې دنیا تراغه په دې میاشت کې راي وړڅ قران کریم غوندي عظیم کلام چتلو پرېخ وسو قران کریم غوندي عظیم کلام بیمار دی بلال ورغه الصلاه والسلام عليك يا رسول الله دمانځه وخت صحابه انتظار کوي لګیا دي سردار کونین فرمایل مروا ابا بکر فليصلي بالناس ابو بکر ته وای چې هغه مخکې منځ ورکی زما طبيعت ډېر دروندې مستراوته نشما بلال چې دا واورید چې زما محبوب بنن جمعات ته ناراضي نو به و شپ کوسه کې پریوت چې را پاسې دنو الله ته وی چې پروردګارا کاش چې نه په حبش قوم کې پیدا شوه وي او نه لوی شوه وي او نه د محمد رسول الله د بیماری आवाज په ما شوه وي جمعه تراغه صحابه ته وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا ابا بکر فليصلي بالناس ابو بکر په جړاش چې حاشا وکلا دا چرته کې دی شي جنن بد محبوب په مصلی زمخ کې منور کوما الله صحابه ورونی وجه صدیقا وقت قضا کیږي منور کا پزور په جڑا جڑا مخ کې کړ سردار کونین طبیعت کې لک خفت پیدائش حضرت علی او عباس ته आवाज کړ چراشی زما طبیعت لک خشو اسه نه چې چرته د جمع مندرانه قضا نشي د جمع مندرانه قضا سردار کونین د حضرت عباس او د علی په ګولا سیخه دی بی بی عائشہ فرمایي چې ما رستون ور پسې قتل سردار کونین خپې په ځان پسې راخ کې او جمعه تروانو الله جمعه تلاړو منځ شو بیا کور تراغه صحابه ټول ور پسې رال چې یا رسول الله پدیم پوی کچتانا رستو بزمونگت سحال وی حضور ورته دغه وخت وی ترکتو فیکم امرین کتاب الله و سنتی اے صحابو دو سیزونه می در تپریخ دی یو د خدای کلام بل زما حدیث کتا سو د خدای په قران عمل کولو او زما په حدیث لن تزلوا چرې پتا سو نه گمراه کی گئے او کتا سو د خدای قران او زما حدیث پرېخ و نو خدای بتا سو پریدي د یو ورځ نه ببل لذلیلی ای د بل نه ببل لذلیلی ای او د بل نه ببل لا زما عزیزانو جناب محمد رسول الله ورتوای اے صحابو تو سيزونه می در تفریخ دي یو د خدای کلام بل زما سنت قدام نیولیو تاسو بچره نه گمراه کی کدا تاسو پرې خو خدای به تاسو پرې دروازه وټکه دا صحابه لاړ بار سوق دے بی بی فاطمه وې بابا جان یو ډېر hebatnak سره بهر ولاړ دے ورته وی بچیا دا hebatnak نه ده دا غسړې دے چتاب بی پلار کیو مہندی بدی کنڈی کی بی بی فاطمہ وہ بابا جانا واللہ کدن نظرات لو اجازت ورکما سردار کونین ورتو فرمائل چی بچیا دا څوک دے چی زما دروازے تراشی چی چارا لے گلے دے اغتاو آیا اجازت شو اسرائیل علیہ السلام دنن راغ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ملائکو شان داو ملائکو څه شان دے د پیغمبر په مخ کې امام غزالی لیکلی دی چې اورز د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه مبارکه ته سلام ویلولا او یا زره ملائکه راځي
ار ورځ او چې نن کومه ملائکه راشي نو تر قیامت به بیا د دوی نمبر نه راځي. نو عرض مې داو چا ځانو دنیا ګوره ټوله بستا چې سردار کونین غوندې پاتې نشه نو بل بسوک پاتې نشي. اسرائیل علیہ السلام سکرات د موت شروع کړ. حضرت عائشہ فرمائی چې د پیغمبر سر مبارک زما سینې سره لګېدلو رنگ مبارک تک سور شو. اسرائیل توای چې نور تکلیف هم شته که خلاص و یا رسول الله دا خو مې پر روپای کې یو نه در باندې خېده. سردار کولل ورته وای چې اسرائیل روپای کې شپاړه سنې تکلیف په ما کا خو چې زما د امت سره ډېره مهرباني وکړي. لږ سات چې تېر شه انا لله و انا الیه راجعون. صدیق اکبر پسې جواب لاړ چې راشه صدیقه اته چې د کومې شمې پروا نه وې هغه شمه وفات شوه. ابو بکر په منډه راغی په ور پریوت چغې کړې چې وا محمدا وا محمدا وا خلیلا وا حبیبا. دا د ابو بکر په ور پروت دی په یو مخې مخکولای او په بل مخې مخکولای او دا چغې وی وا محمدا وا حبیبا وا خلیلا. الله بدو مرګ پتا نه جمع کوي یو مرګ چراله او په وفات شوي. عمر چې واورېدا تورې راوستا وی والله کچاوې چې رسول الله وفات شو اوس بتی په دې تور سر قلم کما. لکه مرزا بدل اشعار چا واورېدا چې یاره دا به څومره نیک سړی چې کتو ته راغې تپوسو کو چې مرزا بدل کم جمعات کې خلوت کې خلقو جمعات په مانشتا نه دکان کې وګوره ګیره کلی ورغه ورته دا سګوري ورته مرزا بدل شماري شرامه تراشي ګیره کلی هغه ورته ریش رامه تراشم لیکن دل مخلوق را نه مې خراشم ګیره کلام خود خلق وړه نه هزارو. هغه ورته لو کم وخت بتراشن ریش دل رسول الله را مې خراشي. پګیره کلولو په خدای قسم ته د محمد رسول الله زړه زخمی کوي. مرزا بدل نیمه ګیره کله کړي و نیمه پاتې و به و شپریوت چې پوش کی شو ورته وی جزاک الله کې چشمم با ساختی. جزاک الله وسړیا خدای دې تعالی ډیر لوی جزا درکې کہ مرا با جان جان ہمرا ساختی. دا سے خبره دی راته وکړه چې عمل په وکړم نو محمد رسول الله سره دی او ذکرم نه د تبلیغ کول چل زده کوي. ممکن دا عادت شته که چېرته قبر لور شو